بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ملګرو پرون درس کې مو د بیکګراوند درس ویلو پرسنلایز کې روزونه موږ درسه چې په هغې کې د کلر شي د اول چې د اول اپشن چې د لایټ او چوز یور کلر کوم چې خوښوي. زما سکرین په سپین رنګ کې ده، ټول سکرین سپین رنګ کې ده. که زه غواړم چې دا تیاره ته کم یعنې ځینې مخکې شپې کې سترګې ته لږ تصویر بد رسوي که نه، نو زه غواړم چې دا تیاره شي. ملګري ګورئ دا تیاره ده، تیارې ته وړي. که تاسو نه غوښتل چې ولا نه تیارې ته نه ماسپښین بل وخت هغه سپین رنګ صحیح ده، نو راشه لایټ ته واړوه. دا د ټوله صفحه راوړي داسې. دوم اپشن ته ده ترانسپیرنس افیکس. دا چې ده دا که رنګ یې دلته تبدیل کړي که نه، دلته سټارټ بټن ته چې راشه دا رنګونه دي که نه، اوس ګوره دا سور ټول د همغسې حال دی. دا د دې بیا هغه سم ورکوي، کوالټي سمې سم ښه ښکاري. دا د هغې لپاره نه. دلته اوس زه رنګ انتخابوم، ګوره ښه دا ته دلته هم راځي. که زه دا غیر فعاله کړم بیا همغسې نه راځي سم پوره. ګورئ دلته ملګرو راشئ اوس دلته وګورئ همغسې کوالټي پوره نه وي. که غواړئ چې دې کوالټي ولئ پورته دا انتخاب کړئ. دریم اپشن چې ده اتوماتیکلی پیک اکاونټ دا چې ده دا کوم غیر فعاله کړو که نه، نو دا تسبار او سټارټ منو خپل رنګ اخلي ورسره. اوس به موږ ته معلومه شي. ګورئ دا چې انتخاب کړي خپل معلومات کېږي د همغه. اوس ګوره همغسې شین رنګ یې واخله که نه، نو دا د همغه پر لپاره ده. دلته کولی شو چې موږ کوم رنګ خوند درکړي همغه رنګ ورته انتخاب کړو. راځو دوم اپشن ته لاک سکرین ته. لاک سکرین چې ده چا چې یوزر ته د پاسورډ ورکړی که نه، نو بندوي. د دې یو شارټکټ چې ده وینډوز لوګو ان د وینډوز بټن چې ده. اوس ګوره زه درته راوړم اوس که وینډوز لوګو دا بټن به ونیسي پسې او ایل به ووایي سکرین لاک شو. اوس دلته دا د یو شارټکټ د هغې د دا ملزمي. راځو لاک سکرین ته. اوس که موږ غواړو که نه وینډوز دلته بندوان دي بیرون دي پیکچر یې چې که نه کومه ساحه چې وربندوي د دغه ځای نه کېږي. پیکچر غواړئ دلته پیکچر ورته انتخاب کړه. پیکچر نی بل شي که نه په سلایډ شو باندې چې په ساعت دقیقه بدل شي. دا خو پرون درس کې همغه درس باندې راځي. که پرون مې دا درس ویلی و سلایډ شو چې څو دقیقې بعد یو پیکچر یو عکس بدلوي او عکس خو عکس خپل عکس ځکه عکس ورته بدل کړو. وینډوز لایټ دا د خپل د وینډوز نه ورکول کېږي چې کوم رنګ او کوم نقشه ورته خوښ کړه. ملګرو دلته یو اپشن ده چوز انا د شو ډیټیل سوري ان د لاک سکرین. راځو دلته چې کوم یو شی ته غواړئ که نه چې ماته د بیرون د هغه خو یو سکرین بلاک بند شو بیا خو کار نشته اخیستی. که غواړئ نه ماته د میسیج راشي یا چې ایمیل راځي ایمیل دی زه وګورم هلته بیرون د لاک سکرین سره. نو دلته کولی شي دلته یو انتخاب کړئ هغه دلته راوړئ. دا د نوي اپشن د نوي اپشن دا کار کوي. نو که موږ غواړو چې شو د بل یا دریم اپشن چې دی شو لاک سکرین بیکګراوند که دلته هغه ورکړی عکس ورکړی ته غواړئ چې والا دا د ماته ښکاره شي یا نه. که پاسورډ ورکړه هغه به ښکاره کېږي، که پاسورډ دې ورکړی نه نو ښکاره کېږي. نو دا دلته کوم هغه نه لري. کورکټ لاک سکرین سیټینګ دا نه د دومره مهم شیان د دې نه د دې باندې که کولی شي خپل هم کار وکړي. دومره مهم شیان د دې نه. راځو دریم سیټینګ ته.